بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. په دې لیکچر کې غواړم تاسو ته د PSEA د تاریخي منظر یا په اصطلاح تاریخچې او شالید په اړه باندې یو څه معلومات تاسو ته درکړم. که څه هم پخوا داسې فکر کېدی چې د اکاونټیبلټي میکانیزمونه د جنسي ځورونې مخنیوي پالیسیانې دا به ډېرې پخوانۍ وي، خو پخوانۍ نه دي بلکې د ډېر زیات کم وخت کېږي. او په دې تاریخچې باندې پوهېدل به ستاسو سره کومک وکړي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې ولې د PCA یا د PSEA پالیسیانې منځته راغلي، ولې دومره مهمې وګرځول شولې، ولې اوس په هر ارګان کې د دې ټریننګ اخیستل اجباري دي، هر ارګان مکلف دی چې د PCA دپاره پالیسیانې ولري، او هر ډونر لومړنی شرط دا دی چې تاسې باید د اکاونټیبلټي د سیف ګارډینګ او د PCA اړوند په اصطلاح باندې ټوله ډاکومنټس او لارښودونه باید ولري او وخت په وخت باندې دغه اپډیټ کړي او کارمندان د ټریننګونو ورکړي. د دې ټولو تر شا بعضې پیښې دي چې هغو صورت ونیوی، چې د هغو پیښو په وجه باندې ارګانونه دې ته مکلف شول چې دغه ټوله اړونده لارښوونې د اوس دپاره په جدي ډول باندې تعقیب کړي. راځو د جنسي ځورونې او ناوړې ګټې اخیستنې په اړه باندې لومړنۍ اندېښنې یا هم د جنسي ځورونې پیښو په اړه باندې معلومات په 1999 او 2000 کلونو کې خپاره شول. په دغو اندېښنو کې چې خپرې شولې هغه دا و چې د ملګرو ملتونو د سازمان سوله ساتي ځواک او د نړیوالو او داخلي مؤسساتو کارکوونکي په لویدیځه افریقا کې په څو هیوادونو کې د مهاجرو په کمپونو کې په پراخه اندازه باندې په جنسي ځورونه او ناوړه ګټه اخیستنې کې ښکېل وو. په 2001 کال کې یونیسیار او سیف د چلډرن UK لخوا یو ارزونه ترسره شول او په هغه ارزونې معلومات دا و چې متاسفانه ډېر زیات د جنسي ځورونې پیښې وې هلته او د ډېرو خلکو سره ناوړه چلندونه په دغو کمپونو کې او د لویدیځې افریقا په دغو هیوادونو کې صورت نیولی و. د 2001 څخه وروسته د دغه اندېښنې چې خپرې شولې د هغو په اړه باندې یو لنډه څېړنه ترسره شول او د هغې څېړنې معلومات دا ښیي چې 42 ادارو په لایبریا، ګیني، سیریلیون هیوادونو کې د کډوالو په کمپونو کې متاسفانه د ټولو هغه کسانو سره چې هلته اوسېدل ژوند یې کاوه د ډېرو کسانو سره د مطلب جنسي ځورونې صورت نیولی و. دغه کسانو دغه 42 ادارو کارکوونکو تقریبا د ډېرو خلکو څخه ناوړه استفاده کړې وه چې دا وضعیت په رښتیا سره دردونکی و او همغه و چې خلکو او ډېرو نهادونو او بنسټونو د اکاونټیبلټي سیستمونو او د دې مسایلو د مخنیوي او راسپړلو دپاره خپل غږونه پورته کړل. په 2003 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسي ځورونې او ناوړه ګټې اخیستنې هغه لومړی اقدامات او سپارښتنې نشر کړلې. په 2003 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د وخت سرمنشي کوفی عنان چې تاسې عکس پر سکرین باندې وینئ د یو څو سپارښتنې خپرې کړلې او ټول مرستندوی بنسټونه د سولې ساتي ځواک هغه سیستمونه یې د هغو په عملي کولو باندې مکلف وګرځول او دا سپارښتنې ډېرې زیاتې جدي وې. په دې سپارښتنو کې دا و چې د پیسو یا توکو په بدل کې جنسي اړیکې ممنوع دي، د 18 کاله څخه کم عمر ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه د هغوی سره هر ډول جنسي اړیکه منع ده او که سوله ساتي ځواک کارکوونکي د ملګرو ملتونو سازمان کارکوونکي د نورو مرستندوی او خیریه بنسټونو کارکوونکي که د ناوړه چلند، ناسم چلند، ځورونې یا په اړه باندې څه واوري، څه وویني، څوک څه ورته وایي، دوی مکلفه دي چې هغه به ریپورټ کړي او هغه کم کسانو پورې د موضوعات اړه لري هغه به په جریان کې اچوي او په داخل د ارګانونو کې د چارو په تنظیم کې د ډیسپلین او د اصلاحاتو د اقداماتو په اړه باندې ټولو ته وویل چې تاسې به دا ترسره کوئ. دا اجباري دی چې ټول انضباطي او اصلاحي اقدامات به ټولو نهادونو کې ترسره کیږي. دا د هغه وخت سپارښتنې وې او دا په 2003 کال کې هغه لومړني اقدامات وه چې ترسره شول. په 2004 کال څخه بیا تر 2010 کال پورې
دا پړاو د پی سی ای دپاره داسې یو پړاو و چې تقریبا د بنسټ جوړونې پړاو و، یعنې د پی سی ای اړوند مسایلو تاداو ایښودل کېدی. اول دا و چې د پی سی ای ټاسک فورس د ادارات ترمنځ رامنځته شو په مختلفو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په داخل کې یو ځانګړې څانګه رامنځته شوله او د پی سی ای ټول هغه سپارښتنې چې کوفی انان ورکړې وې او د هغو په اړه باندې نور اړوند معلومات چې وو هغه په بشري پروګرامونو کې او د 16 ساعت ځواک په سیستم کې جبري وګرځېدل او د دوی د کار او د چارو یوه برخه وګرځېدله. 2010 تر 14 پورې او دا بیا هغه وخت و چې دلته تقریبا د سیستمونو په کچه باندې اقدامات ترسره شول او په دغه وخت کې متاسفانه چې په حیاتي کانګو او جنوبي سودان په هیوادونو کې متاسفانه څو سکینډل نشر شول یا څو رسوایانې ترسره شولې چې هغو رسوایانو غوسې راوپارولې او بیا دې موضوع ته د خلکو کچه نوره هم پسې ډېره شوله او هغه و چې د هیوادونو په کچه باندې د پی سی ای نیټورکونه رامنځته شول. په هر هیواد کې د پی سی ای نیټورک رامنځته شو چې دغه 2014 کال تقریبا شروع او ډونرانو د ټولو مؤسسات څخه وغوښتل چې دوی خپل د اکاونټیبلټي سیستمونه قوي کړي، د پی سی ای په اړه باندې لارښودونه ولري او د دې په اړه باندې عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. داسې دې ته ورته نو یعنې مطلب دوی باید پر دې سیستم باندې کار وکړي. او ستاسو د معلومات لپاره په افغانستان کې په 2014 کال کې د انټر ایجنسي پی سی ای نیټورک پی سی ای ټاسک فورس جوړ شو چې په 2023 کال کې هغه د پی سی ای په نیټورک باندې بدل شو. 2019 او 2018 کال کې بیا هم یو څه پیښې وسولې او خصوصا یو پیښه چې ډېره زیاته عجیبه وه هغه دا وه چې د یوې انجو چې زه نه غواړم نوم یې ذکر شي ځکه زموږ ډېر ملګري دوستان په هغه انجو کې کار کوي، د جنسي ځورونې کیس چې تقریبا په 2011 کې صورت نیولی و، ناوړه ګټه اخیستنه جنسي ځورونه په 2011 کې سوې وه، مګر هم په 2018 کې هغه رسوا شول او دا بیا هم په افریقایي هیوادونو کې وه چې دغه رسوایي بیا یو غوغا جوړه کړل، جنجالونه سره راپورته کړل، بیا پی سی ای ته اکاونټیبلټي سیستم ته او د مراجعه کوونکو خوندیتوب ته د ټولو خلکو توجه بیا پسې ډېره شوله او نور اقدامات دپاره بحثونه شروع شوله. په دې کال کې متاسفانه د دغې رسوایۍ څخه وروسته او د بعض نورو پیښو څخه وروسته یو څه د په اصطلاح باندې د اکاونټیبلټي پر سیستمونو باندې د خلکو شکونه ډېر شول، خصوصا د نهادونو د خلکو د فعالینو او هغه چې د انګلستان پارلمان او بعض ډونرانو چې دوی کوم خصوصا چې کوم انجوګانو ته دوی فنډونه ورکول دوی راولاړ شول د هغه مؤسساتو د حساب ورکوونکي یا د اکاونټیبلټي سیستم کتنه او څارې شروع کړل چې دا خلک کوي څه، دا څه رقم یو سیستم لري تر څو ځان مطمئنه کړي چې په آینده کې داسې زړه بوږنونکې پیښې نورې ونه سي. 2018 او 2020 کال د اصلاحاتو د چټکتیا پړاو یا وختونه په دې کې د ملګرو ملتونو سازمان د په اصطلاح باندې د جنسي ځورونې او ناوړه ګټه اخیستنې د قربانیانو یا د متضررینو دپاره یو نوی بحث رامنځته کړي چې هغه پوزیشن نوم ویکټم رایټس اډوکیټ او بل د پی سی ای ستراتیژي چې و د اوسني سرمنشي چې اوس د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي دی د هغه تر مشرۍ لاندې نور هم پسې پیاوړی شول، هغه اوس هم هڅه کوي دې ته کار کوي او 2020 څخه بیا تر 2023 پورې دا نو هغه د مینسټریمینګ پړاو دی چې په دې وخت کې د شکایاتو پر سیستمونو باندې رامنځته کول، پر هغه باندې کار کول، ټولنې ته په اصطلاح باندې عامه پوهاوي دپاره د اسبابو د وسایلو ډیولپول جوړول او بعضې لوکل نیټورکونه رامنځته کول. دغه تقریبا د اوس نږدې کلونو مرحلې وې چې په مختلفو هیوادونو کې ترسره شولې او پی سی ای اوس هم یو مهمه موضوع ده او اوس هم ټول نهادونه کوشش کوي چې د دوی د خدمات د وړاندې کولو په جریان کې هیڅ مراجعه کوونکو ته کوم تاوان ونه رسېږي، ځکه چې د مراجعه کوونکو د حقوقو نقضول، هغوی ته ضرر رسول، د هغوی څخه ناوړه استفاده کول دا د بشري حقوقو نقض دی، دا په اصطلاح د بشري اصولو نقض دی او دا هغه باور ته تاوان رسوي کوم چې مختلفې ټولنې او خلک پر نړیوالو مؤسساتو، پر داخلي مؤسساتو او پر ټولو بشري سیستم او مرستندویو نهادونو باندې لري. او پی سی ای چې ده د پروټیکشن او د سیف ګارډینګ
مهمه برخه ده بې له شکه په ټولو بشري او پرمختیایي پروګرامونو کې دا شی نن سبا خورا اهمیت او ارزښت لري. که چیرې تاسو دلچسپي لرئ او غواړئ چې په دې اړه باندې نوره مطالعه وکړئ، نو تاسو کولی شئ چې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیکریټري جنرال بولټن مطالعه کړئ، کېدلی شي د آیساک 6 د پیسې پرنسپلز مطالعه کړئ او د منیمم اپریټینګ سټانډرډ چې د آیساک د خوا څخه خپور شوی دی هغه مطالعه کړئ، د رایټس اډوکیټ ګایډلاین واخلئ مطالعه کړئ او هر هیواد کې د پیسې نتورکونه خپلې ایسوپیانې لري او د ریفرل لپاره پاتویز لري، هغه هم تاسو کولی شئ چې واخلئ مطالعه یې کړئ. ډېره زیاته مننه په دې هیله چې د دې معلومات څخه تاسې یو څه اخیستنه کړي، اخذ مو کړی او په ټولو هغه پړاوونو باندې پوه سوي وست چې زمینه د پیسې په اصطلاح باندې د ایسوپیانو جوړولو عملي کولو ته برابره کړل. اکاونټیبلټي سیستمونه یې متوجه کړل چې باید ډېر زیات قوي اوسي، ډېر زیات مسایلو ته متوجه اوسي. دغه پړاوونه وو چې دغه ټوله کارونه په دې کې ترسره شول. ډېره زیاته مننه، ښه چل.